اسکو لیونیانی کوم مغزه خراب شوي څه راپېښه د خلکو د خدای په خاطر چا ماته وویله چې ته څه وایې ما ورته ویله چې زه مجاهد یم هغه څوک چې د امریکایانو ترې چاپو لاندې راغلی وي هېڅکله والله که د نظام مخالفت وکړي پر چا چې د امریکایانو چاپه تېره سوې د چا غوږونه چې د امریکایانو مرمیو ګرم کړي د امریکایانو مرمۍ ورته تېرې سوي والله که هغه د نظام مخالفت وکړي هغه څوک چې امریکایي لیدلی نه چې تور دی که بور او په 14 کاله مقاومت کې ځان ته مسلمان او ځان ته مسلمان او د ملک سړی وایي په 14 کاله مقاومت کې تر د بارډر نه یې اوښتی هغه به خود مخالفت هغه به خود وایي هغه خوش لیدلی هغه یخ او ګرمي لیدلی ده هغه د پښو مزل لیدلی دی هغه ته زخمیان سوي دي هغه ته شهیدان سوي دي څه ورته سوي هېڅ نه دي ورته سوي ولې به لیونی ویم 14 کاله امریکایان په غارو کې په ما پسې ګرځېدل د امریکایانو تر 500 چاپې پر ما ډېره د دې وحشت تېر شوی نن برته زه هغه امریکایانو ته موقع په لاس ورکوم یا به لیونی یم یا به ازلي بدبخته یم دا دوې خبرې یا به لیونی سوی یم ومې تړی لیونه یا به ازلي بدبخته یم خدای به خسره دنیا والآخره کړه چې دا 14 کاله ورسره جنګېدم د ده د لاسه مې هجرت و ټکرې وړی دي د ده د لاسه مې بندونه وړي دي ول مې وړی دي او نن بیا راولاړېږم د هغو امریکایانو ته کار ورپرېږدم چې کار و کتار خو یې ستا ولې په ما کې بزرګان پر سر نه راله بیا تقوا پر سر راله نو چې بزرګان نه راله دغه تر دغو خلکو نه هغه بشي اوباما ښه دی چې هغو ته دا نقل و کتار ورپاتې شي تاسې قضاوت وکړئ بشي اوباما ښه دی که هیبت الله اخندزاده صاحب قضاوت وکړئ خلک نو بیا دغه بش اوس ډېر بزرګ دي تر اخندزاده صاحب چې دا جهاد موږ پرېږدو چې پرېږدو نو خو بش دې ورپرېږدو دا تر هیبت الله اخندزاده صاحب ډېر بزرګ دي دا بش عقل نه لري لیونیان سوي او که به دنیا او آخرت الله را خرابوي دا بدبختي ده دا ازلي بدبختي ده نورې خبرې ختموم وزارو پام کوئ د مدرسې لمن ونسئ د جهاد لمن ونسئ د علم علما لمن ونسئ نجات به پیدا کړي بری به پیدا کړي که مو مدرسه ایله کړه که مو علم علما ایله کړه که مو جهاد ایله کړئ که مو خپل نظام ایله کړئ خپل د زنځیر مو ایله کړئ خپل سلسله او کړۍ مو ایله کړله امیر مو ایله کړئ مامور مو ایله کړئ تباه سواست تباه خسره دنیا والآخره سواست الله دې زما سره سم د استقامت او صحیح عقیده درکړي والله مو واقعي مجاهدین جوړ کړه والله مو واقعي دفاعین د حق جوړ کړه د قرآن دفاعین الله دې زموږ مدارس د رسول الله د مدرسې سره په عمل کې مشابه کړي الله دې زموږ مسجدونه د رسول الله د مسجدونو سره الله دې زموږ طالبان او عالمان د رسول الله د طالبانو او عالمانو صحابه کرامو سره مثل او مشابه کړي الله دې مدعس مجاهدین جوړ کړي عقیدې لکه صحابه کرام وما علينا الا البلاغ المبين ستړی زتونه مې خوښ دي